دوستانو دغه ډیره افسوسناکه واقعه ده په پېښور کې خپل پلار د 14 کالو خپله لور وژلې ده. ډیره په ظلم باندې وژلې ده. د دې د بلې لور له خولې نه به اورو چې څنګه یې وژلې ده او هغې خپلې 2 ښځې وې د دې د پلار هغه دواړه یې طلاقې کړي دي او دغه یوه لور وه دغه یې وژلې ده او بلې لور له خولې نه یې اورو چې هغه څه وایي او دغه واقعه څنګه مخته راغلې ده. نو دوستانو راځئ دغه واقعه راسره واورئ چې دغه واقعه څه رقم تمین سره راغلې ده. د سر نیولې دي چې چمړه جدا کړی دی د سر ویښتو سمداري پراته دي دا چې په خپلو کې یو بل قتلو دې نښه ده دا یې وله دکه ځای په مرۍ باندې زور کړو دونه زور کې څپلۍ رې ښکلې وه چې دا ځای هم جدا شوی دی. هغې ورته په هغې کې مې اوبه راکړه نه ده ورته ویې متیازې مې نس کې چې اوبه درکړم سیلاب دې راشي زلزله دې شي وبا دې راشي ورې تعلقه وه نو دغه چې دې ځای کې هغه راګیره کړې وه بیا یې ورپس چوټې راواغسته کلې دې کړې بلاک یې ملم لاله راچو دکه ځای کې هغې ته یې لاس خپې یې وله مات کړو بیا یې ورته یې پم ووهه هغې ته یې پم ووهه نو یې پم نه شو والې د کودال یې لاسو کې نیولې وه سر یې ولې لا نه و شلولې پیار دې سترګې اول پټې کې نو بیا دې راشي نو بس ده وله کوداله سر له راپرېښوده نو هغه د سر نه چمړه جدا شوې د 4 ځایه نو بیا یې دکه ځای کې نو په مرۍ وله خپه کېښوده نو هغې له یې په مرۍ خپه کېښوده لا په خولې وینه نه وه غورځولې نو یوې راځي او چاچا راشي زما د تره نومونه یې واخېسته وی راشئ که نه ماتې خلاصه کې نو هغه ورته ویي تاله هغې اوس هم یادوي نو هغه به یې وله ښه زور کړه نو دونه زور کې دا څپلۍ څپلۍ اچولې وه نو ښکلې ده چې دې ځای نه پټونه هم جدا شوي دي هغې په خوله وینه راوغورځولو شونډې تکې تورې وتښتېدې بس نو دې وله لاته ورکړه هغې ورته ویي ما له اوبه راکړه پاپا نو ده ورته وي دا متیازې مې نس کړه نو هغه راپرېوته نو چې نو ده بیا یې وله کیلسي جوړه کړه کیلسي وله ورکوله نو بس په پوزې کیلسي راوویشته ساتي ووته نو موږ 3 ورځې نارې تېره کړې وه رادننه شوې نه وه هغه په ګیټ کې ورکړه وه او چې هغه ورته ویي تا ترې اخیستل څله دغه پلار چې دی د ځان داسې ځناور جوړ کړو چې بیا په کوداله باندې وله سر هم ووالو او په د کودالې پر هغه باندې دا ځای واړېدی نو هغې دې ځای کې چې سپین هر څه نو دا ځای ښکاره شوي او ستاسو چې دی نو ستا د پلار څو ودونه کړي دي 2 ودونه نو ړومبی چې کوم ستاسو مور وه هغې ته طلاق اخیستي وو په څه وجه باندې ده به والو ټکولې بیا هر وخت بیا راګیره کړې وه نو بس موږ سره یې 14 کاله په دیوالو کې تېر کړی موږ پښتانه چې کم ظلمونه کوو نو زه یم کله کله به دا شیطان وایي چې راشه د دې پښتنو نه نقل وکړه موږ کم پښتانه چې یو او موږ چې دا کم ظلمونه کوو نو زه یم کله کله دا شیطان نه دی دی به زموږ د ظلم نه چې دی نو هغه عبرت واخلي کله کله به دا شیطان چې دی نو زموږ د دې ظلمونو یو کتاب ډک کی دغه ظالم پلار چې 2 ښځې کړې وې یوې ښځې له طلاق ورکړو دې مور چې کومه وه هغې له طلاق ورکړو هغې نه پسې 2م واده وکړو د هغې 2م ښځه چې ده نو هغه ته نه هم کېناسته صرف او صرف په دې وجه چې ده به وهل ټکول کول د دې ماشومې نه مې تپوس وکړو مې ستا مور له ولې طلاق ورکړو وي صرف او صرف په دې وجه چې ده به اني ټایم وهل ټکول کول نو چې کم انسان ظالم شي نو هغه بیا نه ښځه پیژني نه بچي پیژني نه مور پیژني نه پلار پیژني